د طالبانو حکومت کې د لوړو زده کړو وزارت له پوهنتونونو د حنفي فقه خلاف کتابونو راټولولو امر کړی دی. افغانستان کې د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له خصوصي پوهنتونونو غوښتنه کړې چې له خپلو کتابونو هغه کتابونه چې د حنفي فقه خلاف دي راټول کړي. د لوړو زده کړو وزارت په دغه لیک کې چې د لیندۍ پر 23 خپور شوی راغلی تاسو ته هدایت درکول کیږي چې د افغانستان په ټولو خصوصي تحصیلي بنسټونو کې چې څومره کتابخانې دي ټول تصفیه کړي. لیک وایي ټول هغه کتابونه چې د حنفي فقه خلاف سیاسي او عقیدوي مشکلات رامنځته کوي له کتابخانو دي لري او پر ځای د نبوي سیرت کتابونه ځای پر ځای شي. دغه لیک چې د طالبانو حکومت د دعوت او ارشاد ریاست مشر شکرالله وحدت لاسلیک کړی خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته سپارښتنه کوي چې د نوي کتابونو فهرست یا نوملړ دې له وړاندې دوی سره شریک کړي. د لوړو زده کړو وزارت یو ویان BBC تایید کړی چې خصوصي پوهنتونونو ته یې دغه راز لیک استولی دی. دغه لیک په داسې حال کې خپریږي چې تیره اونۍ د طالبانو حکومت کې د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په کونړ پوهنتون کې د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې په افغانستان کې نور مذهبونه نشته، ټول افغانان د امام ابو حنیفه مذهب پیروي کوي. دا په داسې حال کې ده چې جعفري او اسماعیلي شیعهګان د افغانستان د وګړو پام وړ برخه جوړوي او د دې ترڅنګ مذهبي اقلیتونه لکه سیکهان او هندوان هم په افغانستان کې ژوند کوي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو کو تاسو هم په اړه کوم نظر لرئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.